په لغمان کې د څه کم 2.5 میلیونو افغانیو په ارزښت بېوزله او زیانمنو مالدارانو لپاره د واکسین او چینجیو ضد درمل رسولو کمپاین پیل شو. په لغمان کې د هالند کمیټې له لوري د ایفاډ موسسې په مالی لګښت د څه کم 2.5 میلیونو افغانیو په ارزښت په 15 ولسوالیو کې د مالدارانو مالونو لپاره د واکسین او چینجیو ضد درملو رسولو کمپاین پیل شو چې یو میاشت بعد دوام ولري. په همدې موخه د لغمان ولایت مرکز اړوند شلټک سیمه کې د دې کمپاین افتتاح وشوه چې پر مهال د هالند کمیټې ولایتي مسؤل ډاکټر حبیب الرحمن دریس، د لغمان ولایت د مالداري صحت او حیواني کلینیک امر ډاکټر جواد الله علیزاده، د ایفاډ موسسې استازو، د سیمې قومي مشرانو او د لغمان بیلابیلو ادارو مسؤلینو ګډون درلوده. د هالند کمیټې مسؤل ډاکټر حبیب الرحمن دریس وویل چې دا کمپاین به د لغمان 15 ولسوالیو کې د یو میاشت لپاره دوام ولري چې 94,000 حیواناتو لپاره ځانګړی شوی چې 94,000 دوزه انتروتوکسیمیا واکسین، 10,000 دوزه د ټک یا انترکس واکسین، 53,000 دوزه واړه شخوند وهونکو حیواناتو ته د چینجیو ضد درمل ځانګړي شوي چې څه کم 2.5 میلیون افغانۍ مالی لګښت پرې راغلی چې د ایفاډ موسسې لخوا ورکول شوی. دغه واکسین چې تاسو نن وکړه چې افتتاح وشوه، دغه د 94,000 حیواناتو لپاره انټیروټوکسیمیا واکسین یا ریښه یا لیوانتوب دوی ورته وایي، د اسپانوي واکسین دی چې اوچت واکسین دی. د دې کمپاین عملا په لغمان مرکز او ټولو ولسوالیو کې راپیل شو. انشاءالله دغه به 94,000 وړو حیواناتو ته، وړو شخوند وهونکو حیواناتو ته واکسین کیږي. انشاءالله له ده سره 53,000 هغه واړه شخوند وهونکي حیوانات چې میږي وزې دي چې هغوی حمل نه لري، چې د دوی په اصطلاح وري یا وچکولان ورته وایي، دې ته به د 53,000 مالونو لپاره د چینجو دوا او یا ډیورمنګ تطبیق کیږي ورسره. همداراز د لغمان ولایت د مالدارۍ صحت او حیواني کلینیک امر ډاکټر جواد الله علیزاده وویل چې کال په کال موږ د ریښاک یا د حیواني لیونتوب واکسین او ورته نور درملونه د لغمان ولایت په ټولو ولسوالیو کې اهلي حیواناتو ته تطبیقوو چې له ناروغیو څخه وژغورل شي. لکه څرنګه چې تاسو وینئ، موږ کال په کال دغه د ریښاک یا انټرټوکسیمیا اف شیپ دغه مرض شاهدانو او هر کال په لغمان کې واقعیات پیدا کیږي او زیات وزې او پسونه په دغه مرض باندې مبتلا کیږي. نو دې په خاطر چې موږ وشو کولای چې دغه مرض مخنیوي وکړو، نو دغه میږو ته موږ په ټول لغمان کې البته واکسین کوو چې تر څو دغه مرض مخنیوي. له بل خوا بیا د لغمان مالداران له هالند کمیټې څخه مننه کوي چې وخت پر وخت د دوی ستونزې د هالند کمیټې ورته اورېدلي او سمدلاسه د مالدارانو ستونزې حل کړي دي. دوی هم مهاله د دې مرستو ترڅنګ غواړي چې په دې برخه کې ورسره دوامداره همکاري وشي. دغه هالند کمیټه چې راغلې ده، موږ ته د واکسینونو تطبیق کړو. خدای دې وکړي چې همیشه ښه دا واکسینونه دلته موږ ته راوړي او د حیواناتو ته او په ښه توګه ترسره شي. منګه ډېر د خوښ اعلان کمیټې نه چې راځي، لږه د څو کاله راځي موږ ته خدمت کوي او دوا راوړي. دوی نه ډېره یو جهان مننه. او د دغه مالو په باره کې موږ ته دغه واکسینونه او دغه د چینجیو دواګانې دا موږ سره ډېره یوه غټه مرسته ده چې دوی یې کوي او خدای دې وکړي چې دا موږ سره ډېر وخت جریان ولري. دغه د هالند کمیټې والا موسسې واکسین دغه موږ ته راولي، یار مننه. او چې موږ ته راوړي دغه حیوانانو ته او واکسین ورکوي او دا ډېره مننه. هیره دې نه وي چې د هالند کمیټې په لغمان کې د مالدارۍ برخه کې له دې وړاندې هم ډېرې فعالیتونه ترسره کړي چې په دې سره د لغمان مالدارانو ستونزې تر یوې اندازې حل شوي دي.